بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی مهربان دی. قدرمنو ارون باچا یم او دا مهال چې کوم دی موجود یم بسوات خوازخیله کې او بیا کلی جانو د میډیا د لارې به بلا خلک خبر وي چې کومه بده پیښه راغلې د کوم قیامت په یو خاندان راغلی د یو خاندان جی یو مړی نه دوه نه درې نه لس نه څوارلس جنازې چې کوم دی د یو کوره وتې دي. نو خبرې به ډېرې نه کوو، زو د هغه خاندان سره هم خبرې اترې کوو چې په هغې باندې څه تېر شو او د حکومت وخت نه څه غوښتنه کوي، هغې ته آیا انصاف میلاو شوی دی، دا بده پیښه څنګه راله، د دې ځینې چې کوم دی تلي په خوشحالۍ باندې یعنې واده له زنانه او ماشومان، یو هم پکې لوی یعنې بالغ نارینه چې کوم دی نشته، ټولې زنانه او د هغې واړه واړه بچنګیان چې کوم دي هغې شهیدان شوي دي. نو قدرمنو په لږ ساعت کې چې کوم دی دغه خاندان پسې به ځمه او موجود یم دا ټیم څنګه چې ما وایي سوات خوازخیله بیا جانو کې د دې ځای نه چې کوم دی دا خلک په خوشحالۍ باندې تللي او هغه خوشحالي چې کوم دی په غم باندې بدله شوه. نو بس درنګ ساعت کې زما د هغه خاندان سره به خبرې اترې کوم چې په هغې څه تېرېږي، څه غوښتنه کوي د حکومت نه، دا سانحه دا بده پیښه چې کوم دی څنګه راله، دا ټول تفصیل چې کوم دی د هغوی سره به خبرې اترې کوو. دا تفصیل د هغوی نه اخلم، موږ سره اوسئ. جی قدرمنو کتونکو، څنګه چې ما ووایي چې د میډیا د لارې به بلا خلک خبر وي او دا خبره ډېره زیاته وارې روانه ده، ځکه چې یو داسې غم دی چې د قیامت نه به کم نه وي. نو خبرې به ډېرې نه کوم، دا هغه غمځپلی خاندان دی کومه سانحه چې راغلې ده، څنګه چې ما ووایي دوی سره یو څو خبرې اترې کوم چې دا څنګه وشو او تر دې دمه څه حکومت څه کاروایي کړې ده او نور هم د دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل نوم راته ووایئ. ما نوم نثار علي دی. تاسو ځای د دې جانو کلی چې کوم یادېږي دی؟ بالکل د دې جاني یو. دا پیښه څنګه راله، کله راله او نن سویمه ورځ ده، لږ شان تفصیل دا سره به شریک کړي زموږ کتونکو سره. دا پیښه خو نن درېیمه ورځ ده او د اتوار په ورځ باندې راغلې وه په کراچۍ کې، او دغه واقع چې راغلی دا پوره زموږ تقریبا خاندان هلته کې دی، څه دلته کې پاتې کېږي څه هلته پاتې کېږي، زما د پلار د تره زامن دي او زموږ ترونه دي لکه مطلب. نو دا د دوی واده و، زما د تره د زوی طاهر نوم ته د هغه واده و شوی و، دا اتوار نه تېر شوی اتوار باندې واده شوی و. نو بیا دوی د هغه جنۍ چې بیا د پلار کړی دی اومه چې ورته وایي هغه هم باندې هلته لاړو، هلته کې خپله خوشحالي منواله او زموږ دا ټول خاندان را زنانه واړه ماشومان نو ټول سره هلته لاړو. بیا هغه پروګرام به هغو ختم شوی او پاسې کې را روان د شپې اته اتنې بجې دا زنانه یو ډینې ته وخېجولې، په ډینې کې ورته په خوشحالۍ سره دوی چې موږ ډینې کې ځو ګڼو نو په کارپېټ ته خور کو، په کارپېټ کې واړه ماشومان ټول کېناسته او نارینه چېرته ځان بل ګاډۍ کې را روان وو. دوی چې دغه ځای کې د کراچۍ کې ماچ بورډ ورته وایي، هلته چې را رسېدلي دي نو یو موټر سایکل و چې ابا ته کله مخکې کېدو کله به ورسې کېدو، کله مخکې کېدو کله ورسې کېدو، دا ګرنیټ ورته غدار کړی دی او د هغې سره بیا دا ماشومان او دا زنانه دوی شهیدان شوي دي ټولې. دا 14 تنه چې څومره دا ټول شهیدان شوي؟ دا ټول شهیدان شوي دي. موږ خو د میډیا د لارې پکې دا ولیدو چې 2 میاشتې یو ماشوم دی هغه پکې الله پاک ژوندی ساتلی. بالکل هغه ژوندی ساتلی دی، هغه 2 میاشتې ماشوم پکې هم ژوندی دی او د 6 میاشتو ماشوم دی. زموږ د دې فیصل چې دی د وراندار ده مور یې مړه ده، نیا یې مړه ده، هغه ماشوم چې دی نو هغه ډیمیج شوی دی، خپۍ کافي خرابې شوې ده نو هغه پکې هم پاتې شوی دی. نو موږ صرف لکه دا وایو چې لکه دې ماشومانو او دې زنانو څه ګناه کړی و او د دوی په کوم ګناه کې چې دا نو دوی لاړو. دغه ماشوم به سبا خپله مور جوړي، مور رښتیا نو مور غېږه خو ډېره خوږی نو هغه د پرورش نه نه پاتې کېږي، یو بل به یې والي، خو نه د مور غېږه د مور مینه جدا شوې ده، به خپله مور غواړي، مور خو په توره خاور کې پرته ده. نو موږ د دې موجوده کوم زموږ د خپل وزیر اعلی چې دی یا زموږ چارواکي چې دی اعلی حکام یا زموږ آرمي چې ده چیف جسټس چې دی څه اعلی حکام چې دی نو هغو ته موږ پېرزور مطالبه کوو چې دا مطلب دا ملزمان دي زر تر زر ونیوی شي او دوی له دې سزا ورکړي چې آینده په تاریخ کې دا کار څوک ونه کړي. بالکل دا راته ووایي چې تاسو وایي چې درې مسلو مو ده نو د لاسنیوي دپاره د دعا دپاره د حکومت طرفه کوم چې موجوده حکومت دی پی ټي آی یا نور داسې وغیره د هغې طرف نه څه کارکون راغلی، څه تسلي تاسو له درکړي چې یاره ستاسو مطلب کوم مجرمان دي دا به ګرفتار شي، داسې چا څه ویلي؟ دلته کې چې موږ لاسنیوي ته ناستو نو د پی ټي آی د طرفه فضل حکیم ایم پی ایس چې دی هغه بل راغلو، هغه هم ښکلې خبرې کړې په موقع باندې او نور داسې زما په خیال د ډاکټر حیدر وراره ساجد راغلی او نور کسان نه دي راغلي تر اوسه پورې. او ملزمان چې دي داسې په اصل موږ اورو چې په اصل حکومت چې تر اوسه پورې په ملزمانو کې ناکامه دی، مجرمان کو تر اوسه ناکامه دی. مجرمان ناکامه دی. الله دې وکړي چې مجرمان ګرفتار شي. دا تاسو د دې بایجان خبرې واورېدې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو د ټول نه لاول زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو رالی او تاسو زموږ سره زموږ د غم تاسو زموږ سره شریک کو.
او په دې کې موږ به اوس نور څه ووایو. په دې ملک کې حکومت دی او په دې ملک کې دغه فوج دی، عدلیه ده، پکې پولیس دي، رینجر دي. بیا خو په کراچۍ کې دغه د حکومتونه ډېر غټې غټې دعوې کوي چې موږ پکې امن نه اوس، موږ پکې دا چالو کړو، موږ پکې هغه چالو کړو. او د اوسه پورې دغه د نن درېیمه ورځ د دوی هغه ملزمان هم نه دي ګرفتار شوي. او که فرض ده ګرفتار هم شي نو په دې ملک کې ډېرې غټې غټې واقعې وشوې، د خلکو دغه د مړي د خلکو نه وشو، د خلکو بېعزتیانې وشوې، د خلکو سره هر څه وشو. او مجرم نن عدالت ته پیش شي او بله ورځ چې ګورې نو هغه په بازارونو کې عام سر عام ګرځي. نو دا خو ډېره ناجایزه خبره ده، ډېره بې مناسبه خبره ده چې د یو غریب سړي سره یو ظلم وشي، یو ظالم ورسره ظلم وکړي او د هغه ظالم ته د هغه ظلم سزا د سره میلاویږي نه. نو دا خو که حکومت خپله ذمهواري نه ګڼي نو دا به یقینا چې د ټول عوام سره او د ټولو خلکو سره به زیاتی. بیا خاص کر دغه دا خو غریبانان ځان هلته کې مزدورۍ لتلي، څوک مزدورۍ لتلي، څوک په یو څه باندې، څوک په بل څه باندې، د چا سره نه څه ذاتي څه دښمني شته، نه د چا سره ذاتي څه معامله وه زمونږ. او دغه رشته دار پکې زمونږ هسې بې ګناه د خدای دپاره شهیدان شو. نو موږ د سن د حکومت نه پر زور دا مطالبه کوو، د ډي جي رینجر چې کوم دی د سن د هغه نه دا مطالبه کوو چې مهرباني وکړه او دا کسان چې دي، دا کم مجرمان چې دي، دا د فوراً ګرفتار شي او دیو له د دې جرم سزا ورکړی شي. ځکه دغه زمونږ نه خو ډېر لرې دی او بیا زمونږ په دې پښتو په دې وطن کې خو زمونږ نه لرې دي که نه. دغه دلته به موږ کوشش پسې کړی خو زمونږ ورته هېڅ وس دس نه رسي. خو زمونږ په دې ملک خو حکومت شته که نه، او زمونږ د عدلیه هم زمونږ د پولیس هم زمونږ دی، رینجر هم زمونږ دي، دا تنخواګانې هم زمونږ د قوم د پیسو نه علي. نو مهرباني وکړئ دا قسمه جرمونه چې په دې ملک کې کېږي او حکومت یې تپوس نه کوي او که پولیس ونسي یا رینجر ونسي نو په سبا له عدلیه پرېږدي. نو د دې شي لږ غور وکړئ. په دې شي باندې پکار دا وه چې دغه د حکومت چې کومه قومي اسمبلي ده یا سنټ ته یا صوبایي اسمبلي ده چې په دې باندې کښېني او په دې باندې داسې یو قانون جوړ کړي چې یو سړی جرم وکړي او دغه جرم سزا هغه ته میلاو شي. نو چې داسې دا خو د دې دپاره د خلکو نه دي منتخب کړي چې تاسو لاړ شئ هلته په اسمبلۍ کې کښېنئ، تنخواګانې هلئ، په غټو غټو ګاډو کې ګرځئ او د خلکو د سره ډو تپوس مه کوئ. د دې دپاره په اسمبلۍ کې زه د ټول زما د اواز د دې ځای نه کم کسان اوري نو زما دا مطالبه ده، پرزور مطالبه ده او زما نه د ټول قوم دا مطالبه ده چې تاسو موږ د اسمبلۍ د دې دپاره نه لېږلي چې تاسو لاړ شئ او هغه هلته په غټو ګاډو کې ګرځئ، غټ پروټوکول لیست تاسو سره په غټه بنګله کې د ګرځئ. تاسو موږ د دې دپاره د اسمبلۍ ته لېږلي چې مهرباني وکړئ په دې اسمبلۍ کې کښېنئ، د دې اسمبلۍ کې د دې خلکو د دې عوام دپاره د دې غریب عوام دپاره څه قانون جوړ کړئ، څه شی جوړ کړئ چې د دې غریب عوام دپاره ظلم او زیاتی نه کېږي. باقي به زه نور تاسو ته څه ووایم، ستاسو ډېره مهرباني، بہت شکریه. بس آخري تپوس نه کومه دا کوم حالات چې روان دي او د کوم حکومت نه څه په اړه کې څه امید شته چې یاره مجرمان به ګرفتار شي، موږ ته به انصاف میلاو شي؟ نو موږ چې یینو دا کومې پورې چې موږ یینو چې ځکه په هر ځای کې چې کوم ظلم وشو، که هغه په سوات کې شو دی، که هغه په پېښور کې کېږي، که هغه په اسلام آباد کې کېږي یا په لاهور کې کېږي، دا ټول زموږ ملک دی، دا ټول زموږ وطن دی. که د پنجابي سره زیاتې کېږي، که د سندي سره زیاتې کېږي او که د بلوچي سره کېږي، که د پښتون سره کېږي، دا ټول یو زیاتې دی، موږ ټول یو خلک یو. خو افسوس زه دا خبره په ډېر غټ افسوس سره کومه چې زما مخې ته داسې مخامخ چې شی نه ښکارېږي چې یاره د دې مظلمانو سره به، د دې مجرمانو سره به، د دې ظالمانو سره به یا حکومت د دوی سره به یا کارروایي وکړي یا به د دې جرم سزا دوی ته میلاو شي. دا ډېره ممکنه خبره ده ځکه د هېچ چا سره د اوسه پورې نه ده شوې. په بلوچستان کې د دنیا مړی وشو او چې کوم ځای کې پښتون دی په پښتون پسې خو بیا خاص کار راغستی ده، په هر ځای کې پښتون مړ کېږي. خو د اوسه پورې زموږ په پښتون کې داسې لیډر هم نشته چې د خپلو پښتنو تپوس وکړي چې دا مړي ولیکې. د خدای بنده تاسو ته د پولیسو له موږ دا تنخواګانې څه ورکوو، دا رینجر دلته په دغه کې څه ته ناست دی، په کراچۍ کې څه ته ناست دی. بیا چې فرض ده تاسو پرې پوهېږئ چې دا عدلیه نشي ایسارولی او عدلیه یو غل بغلا وکړي او دلته کې به خلک بوځي وبه یې رسي، دلته به جج وایي ته په دې باندې ګواه راوله، په غل باندې ګواهي. نو مهرباني وکړئ د دې شي دپاره تاسو ته چې ما لاول ووایي چې د دې شي دپاره یو قانون جوړ کړئ چې یو سړي باندې یو جرم ثابت شي، بس شوټې کوئ وایي ولئ خبره وله ختمه کوئ. که تاسو په دې ملک کې لسو کسانو له په صحیح معنو باندې سزا ورکړه نو زه تاسو له ښه یقین دهاني زه تاسو له درکوم چې په دې ملک کې به هېڅوک نه ظلم وکړي او نه به څوک غلط کار وکړي. ډېره مننه. کتونکو تاسو به د دې دا خبرې اورېدلې د زړه د کومې او داسې دا جذباتي خبرې دا انسان هله کوي چې کله دا یو انسان سوخ شي، زړه راډک شي او دا کومه سانحه چې د کومه پېغه چې نه زه به دا ووایم چې دا د قیامت نه کمه نه ده. بل ملګري سره هم خبرې اترې کوو چې هغې راته څه وایي.
کتونکو دا د دغه خاندان رشته دار دی دوی سره هم خبرې اترې کوو خپل نوم راته ووایي او دا کوم چې شهیدان شو دا څوارلس تنه ستاسو پکې وراره او یا کور والا ستاسو مور بیبي داسې څوک پکې ستاسو رشته دار بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوو چې تاسو په دې موقع کې راغلی او زموږ سره په دې غم کې او زموږ د خاندان سره په دې غټې ثانیه کې شریک شوئ ستاسو ډېره شکریا ادا کوم زما افتخار نوم دی د کومه واقعه چې راغله په کراچۍ کې دا ځای د دې کلي دي او موږ یو خاندان یو د دوه ترونه دي او زما د پلار ماماګان دي د ماما زامن دي او دا کوم شهدا چې 14 کسان چې شهیدان شو دي دا په یو خاندان کې د یو سړي الواد دی زمونږ کوم نیکه چې و د هغه نوسي دي لکه د لوریانو الواد دی او د زامنانو د دې اوټ پکې نشتي دا د یو خاندان ټول کسان په دغه 14 کسان او واته پکې زخمیان دي یو زنانه دوه پکې ډېر زیات زخمیان دي د چا سترګې دغه شوي دي بیخي ډیمیج شوي دي نو په خاندان کې چې دي ټوټل بس 2-3 مشران سړي پاتې دي او یو 2-3 هلکان به نور چې څومره خاندان دی ټوټل دغه شو ختم شو دی نو دا راته ووایي کله چې دا ثانیه راله دا مونږ اورو چې یاره 14 اګست ورځ وه یعنې د پاکستان د ازادۍ ورځ وه څنګه درته اطلاع وشو بیا مطلب دا خو د قیامت نه کم نه دا دغه څنګه ده په خپله سهار مونځ چې وشو سهار مانځه ته څیلما مونځونه شي وو لکه دوه او دا ټول موږ د مونځ چې څنګه وشو په هغه ټایم کې ټلیفونونه دوی ته وشو د واقعه چې ده دا په 8:30 بجې په 8:30 بجې راغلو کله چې دوی د کم کور نه دې نه خبر وو که نه چې د دې ځای نه زموږ د کم پلار ماما مې او زموږ د تره زامن او دا چې وو هغه تلي وو کراچۍ ته واده له وی هلته واده دی او بیا پکې چېرته بل زما د پلار ماما چې دی د هغه د زوی پکې سبا له خوړه وه بیا به پکې دغه کړو خو دوی چې دا کوم واده شو د یو هفته مخکې بیا دوی په دغه ورځ د هغه ناوې کره تلي په 8مه ورځ باندې مېلمستوب بیا د هغه هغه راتلل ښه په خوشحالۍ بچو او 14 اګست ورځ هم وه شپه هم وه هغه ماشومانو هغه جنډې په دې مخ لګول وي هغه کوم چې شهیدان شوي دي تاسو به یې نه نو په هغې کې هغه ښه مخامخ کار انسان څه خبرې که نه چې لکه نو یو په دې کې یو بل خبره دا هم ده که یو سړی و چې دا پلانکې سړی ټارګېټ و نو په هغه ګاډي کې یو نارینه هم نه و ټولې زنانه ماشومان زنانه وي او دغه واړه ماشومان وو لکه داسې مخامخ او هغو ته لکه داسې من ته دا ګرنیټ ورته ګزار کړو په هغې کې دا یو ماشوم چې مو هغه لکه لاندې په غېږه کې و د مور سره نو هغه هم خپه او دی دغه شوی دي زخمي ډېر زیات زخمي دی مور یې کوم وفات شو ده زموږ اورندر شهیده شو ده ستا خبره اخلم بعضې خو داسې وشي چې یاره د کراچۍ د حالات یا دا داسې دي چې څه دمکیانې د کړې وي یا څه دښمني نو تاسو ټول وایي چې یاره څه داسې څه نشته نو اخر دا څوک کیدی شي لکه زه د دې نه مخکې یې څه دمکیانې داسې چا درکړلي یا د ستاسو دغه نه داسې خو د هغو دا ټول خاندان نیم دلته دی نیم هلته په کراچۍ کې نه دلته داسې څه مسایل شته د هغو او نه هلته کې زموږ هم نشته او د هغو هم نشتي نه هلته شته دا ټول عمر هغو هلته کې تېر کړل خو باقاعده دلته د هغو اوس هم جایدادونه موجود دي داسې نه چې دی داسې څه د غربت ته وجې هلته تلي هغو خپل کاروبار او دی هلته تلي یو سړی خوشحالی په یو ځای کې لکه وایي زه لاړ شم هلته به کاروبار وکړم بیا یې بچي هلته وشي لوی شي زموږ نشي هر چا تللي او کراچۍ کې دا ځای کوم ځای دی لکه دا شیرپاو کالونۍ ورته وایي په هغې کې دي په هغې کې اوسېږي لاندې کې نو هغه په خپله خوشحالۍ لکه زما هم نشي یاد کنه په خپله چې په کوم وخت کې هغه تللي مطلب ډېر پخوا تللي دا خو مونږ اورو چې یاره د موټرسایکل 2 سوار وو او هغې کله وروسته کېده مخکې کېده د هغې ګاډي نه کوم کې چې ستاسو د خاندان د زنانه وي ماشومانو او ناڅاپي باید وي دغه کوم سیس چې و دغه راغوځار کړو دا د موټرسایکل سوار وو او دا خو بس کم هغه عین شهیدین چې کم و په ټیم هغو هم ویل لکه کم کسان چې پکې دغه دي داسې دا موټرسایکل باندې 2 کسان سوار وو د څه ځینې ورسره ملګري شوي دي هغو ورته دا دغه کړلی خو لکه داسې څه مسله د هغو نشتی لکه که نه چې لږ یا دښمني یا چا سره ذاتیات او خو ځان خپل کاروبار هلته کوه هغې له تلي وو دلته یې اوس هم کور دی ښه غټ کور یې دی دا ډېر هم د هغو د جایدادونه دي پټي دي دلته لکه داسې څه مسله د هغو نشتي خو بس په دنیا کې لکه دا کومه واقعه چې شو ده نو تاسو به هم پته وي په کراچۍ کې داسې چېرته نه ده شوې بلکل دا ملک هم داسې لکه د یو خاندان لکه ثابت خاندان ختمول لکه داسې په یو ځای تیلی اچول که نه چې لکه ډېر زیات ظلم او دغه دی بل وخت زیات نه اخلم دوا دپاره به هم خلک راځي
بلا خلک به دا ټایم موږ ګوري، تاسو ګوري، ستاسو اواز اوري او حکومت ته څه ویل غواړئ ستاسو د څه قسمه حساب وشي په اړه چې څه یې راته ووایه. حکومت ته خو دا وایو چې دا کوم ظلم شو دی که نه چې د دې خو څه بدل نشته. د هغو لکه میډیا والا ستاسو زموږ د سوال میډیا والا هم تللي، هغو ته هم دغه کړلي چې هغه کسان حکومت وایي چې موږ دومره، هغوی زموږ معاوضې ته ضرورت نشته، وایي 10 لاک روپۍ کس هغه وایي موږ له صرف زموږ قاتلان راکوي. CCTV کیمرې په هر ځای کې لګېدلي دي چې حکومت په صحیح طریقه باندې انکوایري وکړي، په شفاف طریقه باندې. نو وایي زموږ مجرمان چې دي که نه کوم غله چې دي قاتلان چې دي دا دهشتګرد به موږ ته میلاو شي، نو وایي موږ ته د صرف هغه راکړي، هغو له دې سزا ورکړی شي. هغه وایي زموږ نور هېڅ شي ته هم ضرورت نشته، نه معاوضو ته نه بل شي ته. خو لکه د هغې په معاوضه به هغه د دې نه وروسته څه وکړي، لکه دا چې کوم زیاتې ماشومان هر څه خو دا وخت نو هغه به په کروړ څه وکړي، په 2 به څه وکړي، خو کم از کم دومره به وشي چې د بل پښتون سره به په کراچۍ کې بیا ظلم نه کېږي چې نن دې کم کسانو نه سزا ورکړی شوه نو بیا به د بل سره دا زیاتې او د هلته نه کېږي. ډیره زیاته مننه کتونکو. تاسو د دې غمځپلي خاندان چې کوم د دوی رشته دارانو د دوی د خبرې اترې مو اورېدې، د حکومت د څه غوښتنه کوي او دې روډ پکې دا خبره وکړو چې یاره د سیند حکومت و چې په یو شهید پسې یا په یو څوک چې وفات شوی پسې به 10 لاکه، نو دا خبره ټیک ده چې په روپو باندې به څه وکړي هغې خلاړو د دنیا نه. نو الله دې وکړي چې دوی ته د انصاف میلاو شي او زموږ د حکومت چارواکو وزیر اعلی کوم چې د کراچۍ حکومت د سیند د هغې نه دا پرزور اپیل دی چې یاره دې خاندان سره دې پوره انصاف وشي.